एक्सरसाइज دی MCQs دی MCQs نمبر 1 دی چې میسز عایشه دا به موږ څنګه وایو میسز یو داسې وي داسې وي دا به موږ میسټر وایو سم میسټر MR به موږ څه وایو میسټر او MS به موږ څه وایو میسز Okay, Mrs. Aisha was busy in dissecting وی کټ کولو ته and analyzing او مطلب یو سیس ته حصو ته پارټس کې تقسیم کې او د هغې بیا سټډي کې د هارت آف فراګ د فراګ زړه هارت هغه څه کوي ډایسیکټ کوي او د هغې سټډي کوي نو مطلب دا پروبیبلی شي از نو دا اوس څه کار کوي نو ګوره هارت چې دی دا یو آرګن دی او د آرګن سټډي چې ته کوې نو هغې کې به ته څه وایې هغې کې به ته ټیشو سټډي کوې هغه کې به ته څه وایې هغې کې به ته ټیشو سټډي کوې نو د ټیشو سټډي ته څه وایي د ټیشو سټډي ته وایي هیسټالوجي دا یاد ساتئ د ټیشو سټډي ته څه وایي هیسټالوجي نو چې هیسټالوجي څوک وایي هغه ته څه وایي هیسټالوجیسټ ورته وایي څه هیسټالوجیسټ نو آپشن نمبر C is the correct option. نمبر 2 دی چې how many people get lung cancer by smoking how many people get lung cancer by smoking د smoking په ذریعه باندې څونه خلک څه کیږي هغې ته lung cancer کیږي اوکې نو دلته راغلی چې how many numbers کله چې numbers راشي numbers نو دا به څه راځي دا به میټري راځي میټري کې موږ څه وایو میټري کې موږ د نمبرز باره کې سټډي کوو بایومیټري نو د بایو چې د لیوینګ ارګانیزم سره کم نمبر شماري موږ کوو هغې ته به څه وایي بایومیټري لکه تاسو دا نور اپشن ته وګورئ چې بایو فزیکس نو په بایو فزیکس کې موږ دا نه وایو اوکې په بایو اکونومیکس کې هم موږ د پیسو خبره کوو صحیح شو چې د لیوینګ ارګانیزم په ذریعه به ته څنګه پیسې ګټې بایو جیوګرافي باره کې موږ مطلب لیوینګ ارګانیزم وایو او هغه چې په ځمکه باندې کم ځای کې اوسیږي د هغې باره کې سټډي کوو نو زموږ انسر نمبر A چې کوم دی دا کریکټ اپشن دی القانون فی الطب is the famous book of بو علی سینا دا مونږ ویلو ها القانون فی الطب د چا کتاب دی د بو علی سینا کتاب دی بیا کوېسچن نمبر 4 one of the following contains large number of cell but not a multicellular وی لاندې کې کم یو ارګانیزم داسې دی که نه چې په هغې کې ډېر ارګانیزمز مطلب ډېر لیوینګ سیلز رایوځای شوي وي خو ملټي سیلولر نه وي نو هغه والواکس دی چې دا مونږ ووی اوکې بیا دی چې according to 5 kingdom system of classification mushroom belongs to مطلب 5 kingdom system کې مونږ ویلو چې مشروم څه دی پنجایي ده ها بیا دی MCQs number 6 the level of organization which is represented by the heart of frog is heart of frog څه دی نو heart مونږ ویلو چې دا یو آرګن دی option number A is correct بیا دی چې MCQs number 7 one of the following is not a macro molecule نو کوم یو macro molecule نه دی مطلب غټ molecule نه دی بلکې مایکرو مالیکول دی نو ګلوکوز از د کریکټ اپشن سکروز چې دی کله چې ګلوکوز پلس فرکټوز را یوځای شي نو سکروز جوړوي نو دا هم غټ مالیکول فیټي ایسډ چې کوم لیپډز جوړوي دا هم غټ مالیکول پروټین هم غټ مالیکولز دی نو موږ سره ګلوکوز از ا مایکرو مالیکول ناٹ ا میکرو مالیکول اوکې بیا دی MCQs نمبر 8 the number of plants in desert are scarce وی چې کم وي وی چې نمبر اف پلانټس چې دي اونې بوټي دا په صحرا کې صحرا ډیزرټ کوم ځای کې چې دا شګې وي او خاورې وي او اوبه پکې نه وي دغې ته ډیزرټ وي صحرا بلوچستان سایډ ته ډېر زیات دي اوکې نو وی هلته په صحرا کې چې دی پلانټ چې دي دا کم دي نو دا خبره به څوک کوي this could be the statement of دا statement د چا کې دي چې څوک دا خبره کولی شي نو دا بایو جیوګرافي والا بایو جیوګرافیسټ دا خبره کولی شي ما تاسو ته ویلو چې بایو جیوګرافي هغه کس دی چې هغه د لیوینګ ارګانیزم او چې لیوینګ ارګانیزم کوم ځای اوسیږي په ځمکه باندې د هغې باره کې سټډي څوک کوي بایو جیوګرافیسټ کوي نو لیوینګ ارګانیزم پلانټس چې دی دا هم یو لیوینګ ارګانیزم دی تاسو ته زه بار بار وایم بیا MCQs نمبر 9 دی چې which bio element make most of the composition of organisms نو تاسو ته ما ویلو چې اکسیجن 65% جوړوي تاسو ته دا شاته مونږ ایکسپلین کړو اوکې بیا لاست MCQs دی MCQs نمبر 10 چې which of the following cellular organization represent valvax صحیح شو نو دا دلته دا
کولونیل پام دی. ښه دا د بک کې غلط دی خو دا کولونیل پام دی. والواکس په څه کې راځي؟ په کولونیل پام کې راځي چې دا تاسو ته یاد وي. کولونیل پام آپشن نمبر डी از کریکټ آپشن. بیا دا شارټ کوېسچن لږ ایکسپلین کوو، صرف تاسو ته وایم چې د دې څه مطلب دی. تاسو به بیا خپل الفاظ کې لیکئ شئ او یو ګایډ نه به درته په اسانه یادېږي. کوېسچن نمبر 1 دی چې کوېسچن نمبر 1 دی، لږ زوم مې کو. اوکې ها، کوېسچن نمبر 1 دی چې هو the understanding of physics can help the biologist. پرس که یو کس بایولوژي وای نو هغه له فزیکس باندې پیدل ولې ضروری دي؟ د دې کوېسچن مطلب دا دی، دا په بایو فزیکس کې شته دی. ها بایو فزیکس ټاپکس نه د دې انسر تاسو لیکئ شئ یا یو ګایډ نه یادولی شئ. which career would you like to adopt after studying biology and why؟ مطلب دا کنه د دې کوېسچن مطلب دا دی چې تاسو بایولوژي ووایې په 19 کې او بیا په فرست ایئر سیکنډ ایئر کې، نو د هغې نه پس په تاسو کوم یو فیلډ ته تله غواړئ، بي ایس څه کې کول غواړئ، صحیح شو؟ نو هغه یاد کې او ولې وجه ورته پیش کې. بیا وایي کوېسچن نمبر 3 دی چې write the translation of any 3 verses وایي آیاتونو ته of the holy Quran related to the creation of mankind. creation of mankind چې مطلب د انسان ذکر پکې شوی دی، د انسان د پیدا کېدو ذکر چې په کومو آیاتونو کې شوی دی نو درې ولیکئ. بیا کوېسچن نمبر 4 دی چې name few Muslim scientists، نوم ولیکئ د هغې few scientists and their contribution او د هغې چې کوم خدمات دي the field of biology and medicine. دا ټاپک دی چې کوم مونږ ویلو مسلم ساینټسټ اینډ دیر کنټریبیوشن، د هغې نه تاسو یو څو یاد کړئ. بیا چې what level of organization is represented by والواکس کې کوم ارګنایزیشن دی؟ ایم سی کیوز کې هم راغلی و کولونیل پام چې دا تاسو ته یاد وي، آسان دی، پیپر کې ایم سی کیوز کې راځي. ښه بیا دی چې رایټ ډیټیل مطلب لانګ کوېسچن دی how the understanding of biology can be improved through the knowledge. مطلب بایولوژي باندې به انسان څنګه ښه پوهېږي چې دې څه وایي جیوګرافي په ذریعه باندې. جیوګرافي تاسو ته ما ویلو کیمسټري سټیټسټکس ګیو اگزامپل، د هغې اگزامپل ورکړئ. مطلب جیوګرافي چې یو کس وایي نو هغه بایولوژي دپاره څه هیلپ ورکوي، کیمسټري والا څه هیلپ ورکوي، سټیټسټک والا څه هیلپ ورکوي. بیا وایي چې ډیفاین بایولوژي ډیفاین کې how can you describe your own body under different branches of biology. د بایولوژي ډفرنٹ برانچز دي نو هغه خپل باډي کې یاد کړه چې مطلب ما کې دا برانچز راځي. پرس کا سیل سټډي ته څه وایي؟ سایټالوجي. نو زمونږ د سیل سټډي ته څه؟ سایټالوجي. هیسټالوجي د سټډي اف ټیشو از کال هیسټالوجي. نو دغه حساب دا تاسو یو ګایډ نه یادولی شئ. بیا چې انلیست د ویریس levels of biological organization and explain it with an example. انلیست مطلب دا چې 1 2 3 4 5 داسې ولیکئ چې کوم لیولز آف بایولوژیکل ارګنایزیشن چې پرس کا ایټمز دی، بیا مالیکیولز، بیا سیلز، بیا ارګنیلز، بیا سیل، بیا ټیشو، بیا ارګن سیسټم او بیا ارګنیزمز، داسې په نمبر ولیکئ او د هر یو اگزامپل ورکئ، مثال ورکئ. بیا کوېسچن نمبر 4 دی چې explain the role of bio elements for living organism. role of bio elements مطلب یو 6 دی، هغې ته څه وایي؟ مایکرو مالیکیولز، او بیا مایکرو مالیکیولز چې کوم دي هغه 10 دي. نو د هغې څو کې هغه ټول ایکسپلین کړئ. خو کلاسیفای مطلب چا کلاسیفای کړي د لیوینګ ارګانیزم انټو 5 کینګډم. 5 کینګډم سیسټم کلاسیفیکیشن چا کړی؟ د هغه نیم به ولیکئ and explain each kingdom with living organism included in it. او بیا هر یو کینګډم پرس که 5 کینګډمز دي که نه هغه به ټول ایکسپلین کړئ 5 کینګډم او هغې سره به یو اگزامپل ورکړئ. اوکې انشاءالله نیکسٹ ویډیو کې به چپټر نمبر 2 سٹارټ کوو. ویډیو خوښه شوي نو ملګرو سره شیر کړئ او پلیز چینل سبسکرایب کړئ. اوکې والسلام.